الو ورکانو وروره کسان ناپسې دي وجنې مې دلته به لږ پټ شمه نه پردی دشمني دي زما خوا دروړه دلته کوم ځای کې پټېږي نو چې پیدا مې هم کې که نه دښمني به تا ته جوړه کړمه ما خو پیدا کولی نه شي دقلته به کښېنم او 1000 روپۍ به هم درکړم هله راځه د دې کونډر لاندې کښېنه هلکه دلته خو یو کس راونه تښتېده نه دلته خو څوک نه دی راغلی هلکه ډېر ضروري سړی دی که را تښتېدلي راته وښایه یاره وروره نه دی راغلی دوکان ستا مخکې دی که راغلی هلکه زر یې راته وښایه 10,000 روپۍ انعام هم دی پرې څو 10,000 روپۍ انعام دی پرې راشه دلته ناست دی راځه بسه دا ونه که په دې پته باندې سبا راشي چې پرې 10,000 روپۍ درکړي وای تا ته لچې نه غوړي را پټ کړل دا تیاره غله وه که نه دا خو مې ترې وویل ګلم هم ترې وارېده زه چې ځو پخوانۍ زنانه الله بخلي زنانه وې چې دنداسې ګېډۍ به دې موزله وړله هفته به ورته خوشحاله وه او د دې زمانې زنانه توبه چې څه درته یاد کړي نو خامخا به یې ولوړې که دې یو نړل نو بس په هغه ټک پې په سر پیچک سر تړلي او درته بوی پلار که راځم په سر مې دړ دی او په خپو مې دړ دی اوس داري کور ته روان یم خلکه چې کور ته روان وي خوشحالي او زه کور کې به لږ دمه شم زما کور تړنې کېږي مخکې به یې ویلې کدوان راواله سبزي راواله اوس یې پکې راته لا ویلي والی هم راواله او جومبر هم راواله او ټیکه هم راواله ته به یې دا زرګر دوکان زما دی زه خدای دې خیر وکړي نو د هغه خاوند مې را روان دی چې ځان مې ته خشته را خشته کړمه ځکه چې جمبر او ټیکه مې ورته یاده کړه چې هغه را راوړي خیان د کره پسند د ما د خیان د بار چې د ما بني وای الله نو چې در راځي چې ما د هر څه راوړي یا الله خیر لکه کور کې چې ته قرضدارې ناست دي خدای درته راباندې پردې واچې السلام علیکم وعلیکم سلام سړی په خیره دی وای ښځې نن خو ډېر زیات ستړی شوم او داسې حساب دی زموږ د دې کور نه خلکو اجره ساده کړې ده دونه ګاډي خلکو پکې ودرولي دي یاره سړی دا دې ګاونډ کې مړ شوی او مېلمانه راغلي دا ګاډي د اجره کې ودرولي مړی دی خو دې وبخښي خو هغلته اجره کې به یې ودرولي نو دا خو زموږ کور دی داسې اجره خو نه ده او ته بوتې مازغو دې کار پرېښی دی یاره سړیه دا خبرې پرېږده تا ته چې ما هغه جمبر او ټیکه که تا ما له هغه راوړو یاره ښځې دا خو دې خاطر وکړه نو ځکه دې هلکې ورغلم د زرګر دوکان ته نو هغه چوکیدار خو به مې یا راپاره کې یا به راته وایي چې ماتې نشته زه خو دې کې سوالګرې ښکارم ته ګوره نه دا زه په کوم حالاتو کې یم دغه اوس مې د پیازو ټرک تش کړو اوس په لږ سات صورت شو بس لاړ به شو وابلو که نه شړختې په تامو لګو ستا په اټک ته تندر راغورځېږي چټي دې راباندې کوڅې څارلې سټکورې دله راشه ټوله ورځ مې سر ما چوپه لارو کوڅو ته ګورم چې سسته مې سړی راشي ما له بار سره وړي یا سر خوږیه د سره دې خلاص کړو تندر دې ستا په دغه هر څه ولګي په حیا کې مې پرېږده اوهو ښځې هسې هم بدې ښکارې او دا سر چې وتړې که نه لکه ثابت کړي جنګ چې ما پسې راوړې لکه ثابت کړي څه چې مې لانجئ ډېره بدي په دې کې ښکارې که نه سم دم سر تاسو تړی خو زه هم درته که نه تا ته مو ونه ویل چې زه مه سره هسه که نه د ځو که نه بیا به دمه وکړي نه نه ستا په شانتې ښځې چې د چوي که نه نو خورې به مونږ دمه وکړو پاسه چې ځو پاسه لرې که دا پټی خو لرې که که نه د خدای نیکبخت لرې که د سنجیدت کې سر هم تړلی ته به یې د پښتو فلم جوړوم اوس په خلکه بازار کې راته ګوري چې دا څه بالې ځان سره روانه کړې تا زه جنګ له بوځم که تا سر هم پکې تړلی دی سړی دمې ته خو دې پرې نه ځو په دې سره غرمه به ته مونږ په عذابې ښځې خدای خو دې به ستا څپې شي نو تا خو مونږ دا یا نه پاک ولې ښځې هغه ته لکه چې د سرو زرو امیل پروت و کوم ځای کې دقلته مخکې پروت دی ته ورشه د دې سړی راده دا ولې د سرو نو څه د سرو و خو ډیزاین مې خوښ نه شو